د یو وخت خبره ده چې په یو ملک کې د اکبر خان نومي یو بادشاه حکومت و. د هغه 3 لوڼه وې، نیلوفر، ستاره او پیردوس، کومې چې د خپل ښایست او د هوښیارتیا په وجه په خپل ټول ملک کې ډېرې زیاتې مشهورې وې. یوه ورځ چې بادشاه په خپل دربار کې ناست وي، نو د هغه په زړه کې یو عجیبه خیال راشي. هغه غواړي چې زه د خپلو لوڼو نه دا معلومه کړم چې د هغوی ما سره څومره مینه ده. بادشاه خپلې 3 واړه لوڼه خپل دربار ته راوغواړي او د هغوی نه تپوس وکړي چې تاسو ما سره څومره مینه کوئ. د بادشاه مشره لور نیلوفر خپل پلار ته وایي چې زه تا سره د دنیا د ټولو هیرو جواهراتو نه زیاته مینه کوم. بادشاه چې د خپل لور دا جواب واوري، نو هغه ډیر زیات خوشاله شي او هغه ته دا معلومه شي چې نیلوفر یوه هوښیاره جنۍ ده او هغه دا اراده وکړي چې هغه به خپل لور له په خپل بادشاهت کې یوه خاص عهده ورکوي. د دې نه پس بادشاه د خپلې 2 لور ستاره نه تپوس وکړي چې زه تا ته څومره خوږ یم. ستاره خپل پلار له جواب ورکړي چې زه تا سره د ټولې دنیا د خوږو څیزونو نه زیاته مینه کوم. بادشاه د ستاره د جواب نه ډیر زیات متاثره شي او هغې ته ووایي چې زه به تاله هم په خپل بادشاهت کې یو خاص عهده درکوم. بادشاه خپله 3 لور پیردوس راوغواړي او هغې نه تپوس وکړي چې ته ما سره څومره مینه کوې. پیردوس خپل پلار ته ووایي چې زه تا سره د ټولې دنیا د مالګې نه سیوا مینه کوم. بادشاه چې د پیردوس جواب واوري، نو هغه لا ډیره زیاته غوسه ورشي او هغه خپلې لور پیردوس ته وایي چې مالګه خو یو معمولی او عام سیز دی او ته خپل پلار اکبر خان یو معمولی سیز سره برابرې. پیردوس د خپل پلار د پوهه کولو ډیر زیات کوشش وکړي، خو بادشاه د هغې یوه خبره هم نه مني او هغې ته د محل نه د وتو حکم ورکړي او هغې ته ووایي چې تر کومې تا خپل جواب ماته صحیح ثابت کړی نه دی، نو تر هغه پورې ته زما مخې له مه راځه. هر کله چې پیردوس بهر روانیږي، نو بادشاه هغې ته ووایي چې ته به د محل نه هیڅ څیز نه وړې او ته به د محل نه په عام لباس کې بهر وځې. پیردوس ډیره زیاته خپه شي او عامو جامو کې د محل نه بهر راوځي. د ډیر سفر کولو نه پس هغه یو غټ ځنګل ته ورسي. هغه ډیره زیاته ستړي شوې وي چې د آرام دپاره د یوې ونې لاندې کینې. د لږ آرام کولو نه پس هغه د یو شرمخ आवाज واوري چې هغه وګوري، نو هغه شرمخ د هغې طرف ته را روان وي. پیردوس ډیره زیاته ویریږي او دا سوچ کوي چې د دې شرمخ نه به ځان څنګه بچ کوم چې دغه وخت کې یو غشی راشي او د هغه شرمخ په خپو کې وغورځيږي او شرمخ د هغه ځای نه وتښتي. پیردوس چې وګوري، نو د بل طرف نه یو ښکلی شهزاده په اس ناست وي او د پیردوس طرف ته را روان وي. هغه شهزاده چې د پیردوس خواله راشي، نو د هغې نه تپوس وکړي چې ته په دې غټ ځنګل کې یوازې څه کوې. پیردوس هغه ته ووایي چې زه شهزادي پیردوس یم او د یو امتحان په وجې خپل پلار د محل نه راوباسلی یم. هغه هلک پیردوس ته ووایي چې زه شهزاده سالار یم او د فارس شهزاده یم. شهزاده پیردوس ځان سره په اس کینې او پیردوس په لاره باندې شهزاده ته خپله ټوله کیسه بیان کړي. شهزاده پیردوس ته وایي چې زه به د دې جواب په صحیح ثابتولو کې ستا مدد ضرور کوم. شهزاده سالار پیردوس ځان سره خپل محل ته بوزي او هغې له په خپل محل کې یوه خاص کمره ورکړي او د هغې په خدمت کې هیڅ کمې نه راولي. بل طرف ته اکبر خان خپلې لور پیردوس پسې ډیر زیات خپه وي او د هغې د حفاظت لپاره دواګانې کوي او دا دوا هم کوي چې د هغې جواب صحیح ثابت شي او هغه خپل محل ته واپس راشي. څو ورځې پس بادشاه پسې د بل ملک نه د دعوت لپاره خط راشي. کله چې بادشاه بل ملک ته د دعوت لپاره لاړ شي، نو د هغه ډیر زیات ښکلی استقبال وشي او هغه دپاره قسمه قسم خوراکونه تیار کړي شوي وي.
کله چې بادشاه روټۍ ته کینی او اولنې سیز اخري نو هغه بالکل بیځای کیوي. بادشاه هغې نه پس بل سیز راواخلي او هغه هم دغه شان بیځای کیوي او دغه شان بادشاه چې په میز ورته کم سیزونه موجود وي هغه ټول وګوري خو په ټولو کې هیڅ قسمه ذایقه نه وي. اکبر خان د هغه ملک د بادشاه نه تپوس وکړي چې تاسو دا کہانی په کم باورچی تیاری کړی دي، دا خو بالکل بیځای کی دي. بادشاه هغه باورچی ته دراتلو حکم ورکړي کم چې دا خوراکونه تیار کړی وي. اکبر خان چې وګوري نو هغه ځای ته په برکه کې یو جنۍ راشي. اکبر خان د هغه جنۍ نه تپوس وکړي چې تا په دې خوراکونو کې کم سیز نه دی اچولې چې د دې ذایقه دومره خرابه ده. هغه جنۍ اکبر خان ته وایي چې ما په دې کې یو معمولی او عام سیز نه دی اچولی. اکبر خان د هغې نه تپوس وکړي چې هغه معمولی او عام سیز کم یو دی. هغه جنۍ اکبر خان ته وایي چې هغه معمولی او عام سیز مالګه دی. بادشاه چې دا خبره واوري نو هغه پوه شي چې په دې برګه کې موجوده جنۍ بل څوک نه بلکې زما لور فردوس ده. دغه وخت فردوس د خپل مخ نه نقاب لرې کړي او خپل ځان خپل پلار ته راښکاره کړي. بادشاه چې خپل لور فردوس وویني نو ډیر زیات خوشحاله شي او هغه خپلې سینې ته رانږدې کړي او هغې ته ووایي چې ته د خپل جواب په صحیح ثابتولو کې کامیاب شوې او هغه د ځان سره خپل محل ته بوزي او په محل کې د شهزاده سالار او د شهزادي فردوس واده خو په دوم دام باندې وشي.